بې غیرتو چې په کشمیر کې به دومره ظلم وشو انډیا به وکړو یا په فلسطین کې نو دلته به په لکاو لس لکه اته لکه خلک راویستو او بیرغونه مو ورته ورکړي چې غزوه هند جهاد انډیا ظلم کوي په کشمیر کې او په فلسطین کې اسرائیلیان ظلم کوي نن هغه دی په باجوړ کې د پاکستاني وحشي ریاست لخوا نه چې ته د هغه په پارلمان کې ناست یې او دلالي ورته کې نن د باجوړ د پښتنو افغانانو سره کم ظلم کیږي د تیرا د پښتنو افغانانو سره کم ظلم کیږي ماشومان ورته شهیدانوي چې شو ستا اسلام یې فضل الامانه یا سراج الحق جماعت اسلامی والا جماعت اسلامی والا ناستی جماعت شیطانی والا سي تاسي افغانستان د جهاد په نوم باندې تباہ او برباد کړو هغه قاضي حسین احمد دی خدای ته به جواب ورکړی دا خبره جهنم ته به تللی وسه چې د امریکې نه به ډالر راتلو د جرمني نه به مارک راتلو او همدغه قاضي حسین احمد به چوکیدګار ته ویوړو اول ته نه بیا ترې ریل جوړ کړو او مجاهد قماندانانو مجاهدینو ته به یې ورکړه ورته به ویلي چې اسلامي هېوادونو تاسې سره کومک کړی ورشئ افغانستان کې جهاد وکړئ دا ستاسې د کفر د اسلام جنګ دی نن ستاسې جهاد کومه دی په دې باجوړ کې په دې پاکستان کې جهاد کېږي که نه کېږي راوباسئ که نه یو لس لکه کسان راوباسئ د پاکستان په مقابل کې ودرېږئ که نه خو تاسې ټول عمر منافقت کړی ای جماعت شیطاني والا یا فضل الرحمن پاټۍ والا خدای رب العالمین ذلیل او تباه او برباد کړه تاسې د خدای په هغه آسماني تندر دې په تاسې راولېږي چې ستاسې د لاسه افغانستان ټوټه ټوټه شو زموږ وطن هم ټوټه ټوټه کړو د جهاد په نوم باندې د یو د بل په نوم باندې دلته محرامیتوبونه کول ایسای او سیایت هم کار کو او یا وایه ستاسې باجوړیانو یا تیرا والا یا نور پښتنو اول هغه خلک رایسار کوي چې وایي چې موږ پاکستان سره شانه به شانه ولاړ یو اول یې دلته دا مردار کړي دا د داخلي جاسوسان چې د دې پنجاب نه که غواړي چې د دې پاکستان نه غواړي چې ځان خلاص کړي دغه یو طریقه ده زه خو درته ستړی شوم په دې لایفونه او دغه ټولې خبرې مې تاسو ته کړي چې دا پاکستان حکومت تاسې نه پرېږدي زما ویډیوګانې وګوره دا 10 کاله پرتې دي خو چې تاسې سوځئ او تاسې اور اخیستی دی د همدغه پارټۍ والا د لاسه او همدغه اسلامي پارټۍ چې دې جوړې کړي پاکستان آیسای او سی ای جوړې کړي دا اسرائیل جوړې کړي دي همدا ستاسې د تباهۍ او د بربادۍ دپاره جوړې کړي دا کله کشمیر کې جهاد وکړه کله فلسطین کې جهاد وکړه او کله افغانستان کې جهاد وکړه او کله برما کې جهاد وکړه دلته خپل پښتانه بچیان هم شهیدانېږي خپلې پښتنې خویندې راته اوچتې کړي دي پاکستان ریاست وړي غیب دي ځوانان غیب دي سپین ږیري راته وژني په خاورې قبضه کړي نه د فضل الرحمن خوله ایله کېږي چې دلته جهاد شته نه د سراج الحق خوله ایله کېږي او نه د نورو د خدای په قهر ککړ شئ چې ستاسې او د لاسه افغانستان د جهاد په نوم باندې تباه او برباد کړو او دغه جماعت شیطاني پکې اولنی کردار ادا کړی چې مجاهدین به د داود خان په وخت کې ټریننګ کول افغانستان ته به یې لېږل چې ورشئ هلته جهاد وکړئ جهاد دغلته کېږي چې ستا بچی وژني ستا ځمکه باندې پنجاب دا قبضه کړې ده چېرته دی غیرت او پښتو